د جبرائیل عمر جنازه نن بعد له ماسپښینه د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ په حضور کې د علماو او مجاهدینو لخوا ترسره شوه. په دې مراسمو کې د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال مولوي محمد نبی عمري، د مقام د عمومي دفتر رئیس مولوي زین الله عابر، د کورنیو چارو وزارت ویان مفتي عبدالمتین قانی، د کورنیو چارو وزارت د عامه اړیکو لوی ریاست مرستیال قاری رحیم الله بریال، علماو، مجاهدینو او سلګونه هیوادوالو ګډون کړی و. الحمدلله بعد از اینکه اسیر بودن نزد مجاهدین، از تعامل خوب مجاهدین الحمدلله مستفید شدن. بعد از اینکه آزاد هم شدن برگشتن به افغانستان. کسی بود که به خاطر دین، فامیل، زن، اولاد از همه چیز گذشته بود و الحمدلله کسی بود که خداوند به این نعمت عظیم اسلام او را خداوند مشرف کرده بود. همیشه میگفت بندی شدن ما یکی از کسایی هستیم که بندی شدیم، بندی شدن ما باعث ازی شده که الحمدلله به نعمت عظیم اسلام مشرف شده. الحمدلله امارت اسلامی افغانستان قبلا هم حسن تعامل با اونا داشته و امروز هم که اینجا زندگی میکردن در کابل در تحت لوای بیرق سفید محمدی و شریعت غرای نبی کریم صلی الله علیه و سلم خوشحال بود که در افغانستان زندگی کنه و الحمدلله زندگی خوبی سپری کرد. په دې وروستیو هغه کې ورځو کې چې موږ دته واک سپارلی و ته چې ته به غږ کوې چې کله هم ته اماده شې موږ به تا ته د سفر ترتیب برابروو. په همدې وروستیو ورځو کې ده ویلي چې زه د 2-3 ورځو کې غږ در باندې کوم انشاءالله ځو به، خو متاسفانه پرون د شپې خپل روح حق ته وسپاره. د ټول وخت به یې په خوله باندې همدغه الفاظ و چې زه همدلته په افغانستان کې باید ژوند وکړم، همدغه د افغاني طبیعت ترلاسه کړم او همدلته خپل روح حق ته وسپارم. استرالیایي استاد ټیموټي ویکس چې په تیرو کلونو کې د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا نیول شوی و، چې وروسته بیا د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې له زندان څخه آزاد کړی شو او بیا په خپله خوښه سره د اسلام په مقدس دین مشرف شو او خپل نوم یې له ټیموټي ویکس څخه جبرائیل عمر ته تغییر کړ. جبرائیل عمر د استرالیا هیواد او په کابل کې ژوند کاوه او هلته یې د انګلیسي ژبې د یو استاد په توګه خدمت کاوه. استاد جبرائیل عمر چې د ډیر وخت راهیسې د سرطاني ناروغۍ څخه رنځ وړو، د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خپل کور کې وفات شو. محبت و دلبستگی که با افغانها و افغانستان داشت و نمیشه که با الفاظ یعنی تعبیر شود. آنها زیاد به این وادار بود که ما افغانستان از بیش از حد دوست دارم. ټیموټي ویکس یا جبرائیل چې و دغه د سرطان په ناروغۍ باندې اخته و. د 2022 کال د اګست په 20مه رسنیو ته ویلي و چې زه د 5مې درجې سرطان لرم. یو بله طبي اصطلاح هم وکاروله. نو موږ خفه یو ځکه چې دا په یو ارمان په دې ارمان یو مسلمان شوی و چې زه به دغه اسلامي امارت چې دوی سره ښه چلن کړی په زندان کې دې له امله دی مسلمان شوی و